بسم الله الرحمن الرحیم. قال فما خطبكم؟ نو دور دوی بیا څه کار د تاسو پوه شو زیرې ته خو یوه ملایکه راځي تاسو خو ډېر یې. اصل هدف مو چې د ایها المرسلون رالېږل شوي ملایکه وو. قالو دوی ورته ویل انا ارسلنا الى قوم مجرمین، موږ رالېږل شوي یو طرف د یو قوم ګناهګار ته. لنرسل علیهم حجارة من طین، چې موږ وورو په دې باندې تیږې د هغه پخه شوي خټو نه مصومة چې نښانهداره کړی شوي دي عند ربک په نزد رب د تا للمسرفین لپاره د هغه مسرفینو د حد نه تېرېدونکي د هر سړي نوم په لیکلی هغه به په هغه خپله تیږه ولو. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، موږ راویستې دغه کلي نه هغه څوک چې وو په دا کلي کې د مؤمنینو د جملې نه. خو فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین، موږ نه کو پیدا په دغه کلي کې ما سوى د یوه کور نه د مسلمانانو چې کور د لوط علیه السلام. ایمان اسلام کې او بحث د مترادف دي، متباین دي، متداخل دي. څوک مترادف په د یوې کورنۍ د لوط علیه السلام ته هم مؤمنین ویلی شو هم مسلمین. وترکنا فيها آیة المفریخ، د په هلاکت دغه کلي کې یو نښانه چې اوبه یې اوس هم تورې دي یا هغه د تیږو نښانې للذین هغه چا لره یخافون العذاب الالیم چې ویلي کې د عذاب دردناک نه. وفي موسی او په قصه د موسی علیه السلام کې موږ پرېښې ده قصه د عبرت اذ ارسلناه الى فرعون، چې موږ لېږلی و دی فرعون ته بسلطان مبین په دلیل ښکاره باندې. فتوله برکنه، وګرځېدو مخ واړو فرعون د ایمان نه سرونو زور او قوت لښکرو خپلو. وقال ویې ویلې ساحر، دا جادوګر ده او مجنون یا لیونی ده. فاخذناهم، موږ ونیو دا فرعون وجنوده لښکر د ده فنبذناهم فی الیم، ومو غورځول په دریاب کې وهو ملیم، حال ده چې دی ملامت کړی شوی و. وفي عاد، او مو پرېښي دي علامې د قدرت په قصه د عادیانو کې اذ ارسلنا علیهم ریح العقیم، چې موږ راولېږو په دې باندې هغه باد شنډونکی. ما تذر من شیء اتت علیه، چې نه پرېږده باد یو شی هم چې رابغی دا باد په هغه باندې الا جعلته کرمیم، مګر هم ګرځوی په شان د ایرې باندې یا ټوټې ټوټې لرګي په بوټې ماتې شویو باندې. وفي ثمود، او مو پرېښي دي علامې د قدرت په قصه د سمودیانو کې اذ قیل لهم، کله چې ویلې شو دوی ته تمتعوا حتی حین، ګټه واخلئ تر یو وخته پورې. فاعطوا عن امر ربهم، سرکشي وکړه د حکم د رب خپل نه. فاخذتهم الصاعقه، ونیول دی هغه چیغې د جبرائیل علیه السلام وهم ینظرون، دی ورته کتل. فما استطاعوا من قیام، نه طاقت د پورته کېدل. وما كانوا منتصرین، نه یو د بل بدل اخیستونکي. وقوم نوح، او هلاک قوم د نوح علیه السلام من قبل پخوا انهم كانوا قوما فاسقین، بېشکه دا ټول و قوم فاسقان چې کوم قوم د الله د حکم نافرماني کړې ده الله تباه کړي.